علم فرض دی، زده کول د علم فرض دی. بې له علمه ژوند مرض دی، علم تا باندې روښان تمام جهان دی، خو افسوس تا نه بې برخې نن افغان دی. سلامونه ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې ټول روغ رمټ او د صحت جامه مو پر تن وي. زه لیلا فیضي او همکارم یعنې فرد نورستانۍ نن په 14 ګردي میز کې له تاسو سره یو، تر څو تاسو ته هغه موضوعات درته وړاندې کړو په ډېر لنډ بحث کې. کوم موضوعات چې تاسو ته تر نن ورځې پورې یا تر نن جلسې پورې د فیزیک او ریاضي مضمون په برخه کې په یوټوپ چینل او فیسبوک پاڼې کې له تاسو سره شریک شوي دي. نن به پر هغو موضوعاتو بحث وکړو چې دلته په دې ویډیوګانو کې یا په تیرو ویډیوګانو کې له تاسو سره شریک شوي دي او هغه موضوعات په پلان ډول سره تاسو سره شریک کړو. د فیزیک مضمون په برخه کې به اغلې نورستانۍ له تاسو سره موضوعات شریک کړي. ښه ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې زما همکاري لیلا فیضي وویل، هغه موضوعات چې تاسو په اووم ټولګي فیزیک مضمون کې تاسو ویلې په اووه جلسه کې، لکه د فیزیک تعریف و د واحداتو په اړه، د واحداتو سیستم، همداسې د اندازه کولو په اړه، د اندازه کولو تېروتنه، د کتلې په اړه او همداسې د وکتورونو په اړه تاسو ویلې وو چې د یوټوب چینل له لارې او همداسې د فیسبوک پاڼې له لارې تاسو سره شریک شوي. دا چې تاسو په ریاضي مضمون کې کوم موضوعات ویلې، تاسو ته اغلې فیضي وایي. لکه څنګه چې تاسو د فیزیک موضوعات واخیستل، موږ په ریاضي مضمون کې هم 10 جلسې درلودلې چې په دغو 10 جلسو کې موږ بېلابېل موضوعات زده کړل. موضوعات مو له حساب نه پیل کړل، موږ په حساب باندې خبرې وکړې، په اعدادو او د اعدادو په ډولونو باندې خبرې وکړې، بیا راغلو په 4 عملیو باندې خبرې وکړې، دا چې جمع عملیه، تفریق یا منفي، ضرب او تقسیم عملیې څه ډول کارول کیږي، په دې کې د عینیت عنصر څه دی او په دې کې زموږ موخه یا هدف څه دی، دا ولې موږ کاروو او په ژوند کې زموږ څه په درد خوري. وروسته له هغه راغلو په کسرونو باندې او یا هم هماغه په قاسم مشترک او مضرب مشترک باندې مو هم خبرې وکړې. په دې جلسو کې موږ او تاسې په دې وپوهېدو چې دغه موضوعات چې موږ په ریاضي مضمون کې وایو دا زموږ په ژوند کې څومره ګټور دي او موږ په خپل ژوند کې له دې نه په څه شکل سره یا په کومه بڼه سره کولی شو ګټه واخلو. د دې موضوعاتو د زده کولو دا چې تاسې دا موضوعات زده کړي دي که نه، د یوه امتحان یا هم کولی شي د یوې ازموینې په توګه کورنۍ دنده درکړو چې هغه به اغلې نورستانۍ درته ووایي چې تاسې کورنۍ دنده څه شی ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو کورنۍ دنده دا ده چې په فیزیک مضمون او همداسې په ریاضي مضمون کوم مضمون چې تاسو ته دلچسپ و او ښه زده کړي، تاسو کولی شئ سوالونه حل کړئ او کومنټ سیکشن کې موږ سره شریک کړئ. همدا کورنۍ دنده په ریاضي مضمون کې هم سرته ورسوي. هغه موضوعات چې تاسو ته په زړه پورې وو هغه موضوعات را سره په کومنټ کې شریک کړئ، موږ به تاسو ته ځوابونه هم درکړو. د معلم خپرونې دا هم په نظر کې نیولي دي هغه کسان چې په د تل په څېر زموږ ویډیوګانې ګوري، موږ څاري او دغه ویډیوګانې له دې ویډیوګانو څخه کوم څه زده کوي. د دې لپاره هغو زده کوونکو ته تقدیرنامې هم په نظر کې نیول شوي دي چې حتما د معلم خپرونې له لارې تاسو سره شریکېږي او هغوی ته به ورکول شي. په پای کې بیا هم له ټولو هغو کسانو نه مننه کوم چې زده کړه کوي، لکه څنګه چې ارسطو وایي د زده کړې ریښه ترخه ده خو میوه یې خوږه ده. نو تاسې هم دغه سختۍ وګالئ، سختۍ په ځان ومنئ، تر څو تاسې وکولی شئ چې دغه زده کړه ترلاسه کړئ او خپل موخو ته ورسیږئ. تر بیا چې زه لیلا فیضي د ریاضي مضمون په برخه کې او استاد نورستانۍ د فیزیک مضمون په برخه کې له تاسو سره بله جلسه او بله خپرونه لرو. تاسو پاک څښتن ته لاس سپارو. الله مو بر. ښه وخت ولرئ.